بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو محترم دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. محترم دوستانو، نننۍ موضوع مو چې دا هغه 18 رازونه چې میرمن یې له خاونده پټ ساتي. ډېره ښکلې موضوع ده. داسې رازونه درته ښایو چې هغه خپله میرمن یې د خپل خاوند نه پټ ساتي. خو مخکې له دې نه چې موضوع ته راشو، د ټولو دوستانو څخه هیله کوم چې زمونږ کوم چینل چې دا هغه در سره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره شیر کړئ. راځم خپل موضوع ته. هغه 18 رازونه چې میرمن یې له خاوند پټ ساتي. اول، د هغې دوستان ستاسو په زیاتره رازونو خبر وي. زیاتره میرمنې د خپل خاوند یو شمېر رازونه خپلو ښځینه ملګرو ته وایي. که کوم راز درته ډېر مهم وي نو خپلې میرمنې ته یې له ویلو ډډه وکړئ. دویم، هغه مخکې له دې چې ستاسو د ژوند ملګري شي، ستاسو په اړه په وار وار سره خیال پلو وهي او فکرونه کوي. دریم، د کوژدې کولو په وخت کې ستا د پخوانیو نجونو ملګرو په اړه پلټنې کوي. همداشان ستاسې شخصیت په اړه له نورو پوښتنې کوي. څلورم، کله چې له تا سره مینه شي په خوراک کې اشتها له لاسه ورکوي. پنځم، د هغې بدن رښتیا هم په طبیعي ډول پاک او بې ویښتانو نه دی. هغه هیڅ وخت هغه مواد چې د ویښتانو د له منځه تللو لپاره کارول کېږي تاسو ته نه درښکاره کوي. شپږم، هغه فقط په ظاهر هر څه ده. د هغې حقیقي نظم یا بې نظمي یوازې د کور سمبالولو له سلیقې څخه معلومیږي. نهم، کله چې هغه ووایي زه چمتو یم، 7 دقیقې وخت نور هم چمتو کېدو باندې تیروي. لسم، ستاسو د لومړنۍ اړیکې ټول غږیز پیغامونه له ځان سره ساتي او خپلو دوستانو باندې هم اوري. 11، هغه تاسې همیشه ازموي. هر وخت ستاسو کړه وړه خبرې د بدن حالات او د څېرې حالات له نظر لاندې نیسي او په دې اړه تحلیل او قضاوت کوي. 12، هغه هر وخت دې ته اړتیا لري چې ورته ووایي خوښیږي مې یا مینه درسره لرم. 13، کله چې ستاسې کوم کار خوښیږي د هغې کار سره هغه هم مینه ښایي. په واقعیت کې یې له تاسو سره مینه وي، نه له هغې کار سره چې ستاسې خوښیږي. 14، هر وخت ګیله کوي چې ډېر دې نه ګورم. هغه وخت چې تاسې سره ډېر کار کوي د هغې لپاره دا مهمه ده چې هر سهار کار ته د تللو پر وخت یې ښکل کړئ. 15، که چیرې غواړئ له تاسو سره اړیکه پرې کړي، مخکې له دې چې ته پرې پوه شې د هغې ټول دوستان په دې پرې کېدونکې اړیکه خبر وي. هغه د اړیکې له پرده کېدو 2 اونۍ وړاندې دوستان خبروي. 16، کله چې له تاسې خفه، زړه ماتي او ګیلمنه وي نو له خپلې نږدې ښځینه ملګرو سره خپل د زړه درد شریکوي. 17، د هغې دا خوښیږي چې په بستره کې د هغې په کنټرول کې اوسي، چې بستره د هغې په کنټرول کې اوسي. 18، د بلې نجلۍ یا ښځې د توصیف صفت زغم نه لري. ښځینه ښځه همیشه د نورو ښځو د ستایلو زغم نه لري. له دې کار څخه ډېرې موخې لري. یو دا چې د بلې ښځې په توصیف په دې کې کومه نیمګړتیا وي. دوهمه دا چې هسې نه خاوند یې د دې مادي او معنوي امتیاز هغې ته ورکړي. نو محترمو، دا هغه 18 پټ رازونه وو په ژوند کې. رښتیا هم چې دا هغه پټ رازونه دي چې ښځه د ځان سره لري. نورو ملګري د دې ملګري چې د هغې ته یې وایي خو تاسو ته یې نه وایي. نو خدای دې وکړي چې همدا ویډیو مو خوښه شوې وي. له ټولو دوستانو څخه بیا هم هیله کوو چې زمونږ کوم چینل چې دا هغه در سره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بیا پورې د خدای په امان.